به تعداد 40 تن سرباز امنیتی از مرکز تعلیمی قماندانی امنیتی غزنی فارغ شدند. این سربازان پس از سپری نمودن مدت یک ماه آموزش در بخش‌های گوناگون نظامی و عقیدتی فارغ شده و سندهای فراغتشان را دریافت کردند. به گفته مسئولان، این سربازان مربوط به حوزه ششم امنیتی قماندانی امنیتی غزنی هستند. آنان می‌افزایند که این پنجمین دوره است سربازان امنیتی پس از سپری نمودن دوره‌های آموزشیشان از این مرکز تعلیمی فارغ می‌شوند. تعداد څلوېښت تنه د شپږمې حوزې مجاهدینو پنځمه دوره وه. زموږ دلته د جم نظام درسونه، د تکتیکي پولیس درسونه، د عملیاتو پولیس درسونه او د پولیسو برخورد د ملکي خلکو سره تدریس کړی دی. موږ کوشش کوو ترڅو خپل پرسونل هغه کساتونکي دي او که مسئولین دي په اداري کارو کې او په نظامی بخش کې مسلکي کړو. در همین حال سربازان فارغ شده نیز میگویند که در این دوره تعلیمی چیزهای زیادی آموختند، اما تاکید میکنند که زمینه آموزش‌های بیشتر نیز برایشان فراهم شود. لله الحمد ځانګړو استادانو لخوا نه تقریبا 10 ورځې زده کړې وکړلې. ابتدایي زده کړې د پولیسو هغه کې تکتیک د پولیسو، تخنیک د اسلحې ولو او دا رقم جم نظام ولو نور عقیدوي درسونه وو. موږ ان شاء الله زده کړې ترسره کړې دي او په آینده کې ان شاء الله نور زده کړې ته چمتو یو. الحمدلله موږ په دې باندې ډېر خوشاله یو چې په دې سړو ورځو شپو کې موږ د خپل استادانو سره یو ځای درسونه وویل او ښې زده کړې راته وکړې. د دې بعد موږ هر رقم زده کړو ته چمتو یو چې موږ خپله زده کړې وکړو او څه شی راته معلوم شي. مسئولان می‌افزایند که در یک سال گذشته حدود 500 تن سرباز پس از تکمیل آموزش‌های عقیدتی و نظامی از مرکز تعلیمی قماندانی امنیتی غزنی فارغ شده و این روند همچنان ادامه دارد.